بیوزی کی پیر دیو زنانه پر سر کی میخ ٹکواله نو زرکی نو اسم کاری کرده دری چی بکی نو ٹکواله هم دکر خلکو تا چمن چری ہو زنن من ادوا بیان دی جوی دو اولیاء اللہ نمن اولیاء اللہ داری چی خلکو بسرونو کی میخونه ہوئی تب وزنا سو شٹک بے رازه خلکو کم قوم دی زده قوم تا حیرانیم هری و جنی بولی ده چه تاقا و بیمار و دو تو جدی که میخ ٹکو کار بوش او یا آگا صوباڑا چه ہوتی نیولی آگا ویڈیو مزا سر پا دی موبایل کی ثبت کری دا سیف کری با وقت پوکی گورم ہوتا اس سے داشتنا جاہلان پر اسمہ کا باندیشتی پھر سے متبرا ناستے چلکہ گزار سے ایزی زکر جاو دکتا کینی بیا کو سر سے نہیں شوالے کر اور سرکار پا بورڈ باہر لکلی شیدی سوٹی والی سرکار صوباڑی والا سرکار او دا جو مضبوط صوباڑا وسر دے او جسوک رازی او کرن او خب مضبوط یعنی بس بگو خیران دی ٹوپی وسر پسر کری کری جی بج شدی خدا کا ٹوپی باوجود تکرن بھی بس ایو غریب لے پکی دور پسور رو چلے ونیشی جی ٹوپی لگوی روان جی با خکاری وسر پیلے برابر کو تاوست کم زی اقل لے جی پھر سے ماتا پورا کرسی ناستے او زور زم و زمان کا کریلے صوباڑے راچی اولی ومالا سیسا لجدہ مالا صوباڑا خواب بل پیر امون تا سوری دلائی بل پیر سے دے چی داگا خوالا ورشن آگا سوڑا الٹا زوڑن دی ویڈیو کی ماں کہتی واللہ ماں کہتی دی ادھر دکھا آگا دیسی واتا کسان زوڑن پراتی دی الٹے زوڑن کلی دی واتا دیسی زوڑن دی تعجب پسو کی چی باہر لین ولار لے چی منگا الٹے زوڑن کی دی قوم پا جہالت پوری سڑا وخاندم کوا جاڑم چی لین دی لگے دلے دے چی منگا سکی الٹے زوڑن کی او لین دی لگے دلے چی زمان کا کریلے صوباڑے روائی چی او منگا چلے اے دا اللہ بندگانو راشی قرآن و حدیث وورئی راشی دا اللہ خبر وورئی خیست در سنا ایمانونم بگڑیر شی تقوابم دیر شی خیست بشی پا خیست قرآن و دا حدیث راشی دا وابیان جی دون ازاد لرے ساتھ شکرو باسی الحمدللہ پا دے زمان پا دے مجالسو کی دے ایمان و دے یقین خبری کی دا قرآن و دا حدیث خبری کی دا پیغمبر و دا صحابہ کرام تذکر کی دا اولیاء اللہ خبری کی صحیح اولیاء اللہ چی کم دی خبر میں دا کونا چی دا اولیاء اللہ ندی دا اولیاء الشیطان دی او ذکر دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دی الفرقان فرق پمیز دا اولیاء الرحمن کی و دا اولیاء الشیطان کی چی دا اولیاء الرحمن سوکتی او اولیاء الشیطان سوکتی دا اللہ دوستان او دا شیطان دوستان دا چی زمین پر ملکونو کی لگیا دی کنا دا پیری موریدی پنو مجرا خلق تبا و برباد کرو دا اولیاء الشیطان دی دا اولیاء الرحمن ندی اولیاء الرحمن خو خلقو تا اللہ و دا اللہ پیغمبر خی دا اولیاء الرحمن درسون و بینون لجورشی جاڑی بالتا پا سوچ و فکر کی بکینی چی زمان دا آخرت بسکی گی زمان دا قبر بسکی زمان اللہ لسا جواب برکو او دغه زینو تی جوړ شي پای کې دغه ډکوسلی او دغه قیسې او دا رواني خو په آخر کې به صحیح نتیجه وي هغه پیر ونیول شو هغه جاهلي و ویل اصلي به کې اوس دا به بل تقسیم دی هغه څه اصلي به کې جاهلي خو علي چې کړه یو شی اصلي نو چې اصلي نشته نو جاهلي کوم ځای راغی ټول جاهلي دی کاروبار ټول جاهلي روان نزدیک منو ته اوس نه وایي چې دا اوس چې کوم ناس دي ته چې د اصلي و دم ګره جاهلي دي او پته برته ولګي یا به موږ یو یا به نه یو بیا به یاد کې زموږ دا خبره چې یاره پلاني ویلي چې ټول جاهلي دي خو موږ نه ومنلي دا ټوله قصه چې د خپل کاروبار دپاره روان او دا چوف او دا
دا دمون والا چې نیږي راوځي د دم خلاف نه خو دا کاروبار چې جوړ شوی د ټاپ اوس په دې ورځ کې هغه دغه دی هغه پنجاب کې چې دی هغه دغه دې څه خرم دی نه نه چوپ راځه خو خطیب کنه او د دې نوم پنجاب کې څوک اغستې نشي ولا زموږ یو ملګری دی پنجاب کې عالم دی تکړه دای دی دغه خبر او سره ما کوله مونږ دیګو په واتس اپ کې ما ته وی ته دې مونږ دلته راستل ګران کار دی لري بدمعاش سره دی او بس کسانی وجین دی خپل کسان ته مونږ خو مونږ جلیو ذکر نه وایو دا زه د بیرو د څه ترجمه نو دا فتنه مې نه وی چریږي او اگر کسان راوستي چې یو خلکو ته لین ولا لین دا شي لین ولا الحمدلله چې الله دې جهور ساتلی او الحمدلله چې الله د قران او د حدیث تابعداري نصیب کړی